ولسمشر محمد اعظم په شلمه د ولایتونو والیانو او نیقمندانانو ملي امنیت او ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیسانو او ولایتي شورا غړو سره د وي ټي سي کنفرانس له لارې خبرې اترې وکړې. په دغه کنفرانس کې د نورو ولایتونو ترڅنګ سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل، امنیه قمندان سمونوال سید ګل آقا روحاني، ملي امنیت رئیس بریج جنرال داد محمد عارفي، د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد درانی، منشي ذبیح الله زمري، دغه شورا غړو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرپرست هم ګډون درلود. د ټاکنو خپلواک کمیسیون سرپرست ویل سږکال د ولایتي شورا اداري هیئت ټاکنې د نوي جوړ شوي طرز العمل له مخې ترسره کیږي. هغه تیرو کلونو کې د مسؤلینو ترڅنګ د ولسي او مشرانو جرګو د غړو مداخلې او اندېښنې وړ وبللې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې باید د ولایتي شورا نوي اداري هیئت ټاکنې د روانې میاشتې په 24مه نیټه پیل او 25مه نیټه اداري پلاوي خپله غونډه وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلو خبرو پر مهال وویل که هر والي د ولایتي شورا په ټاکنو کې مداخله وکړه دنده به یې وځنډول شي. همداراز یې امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې ټول هغه کسان ونیسي چې د ولایتي شورا اداري هیئت په ټاکنو کې لاسوهنه کوي. هغه همداراز امنیتي منصوبینو ته امر وکړ چې د ولایتي شورا اداري هیئت په ټاکنو کې لاسوهونکي د کره شواهدو سره ونیسي او څارنوالۍ ته د پیژندنې په موخه مرکز کابل ته ولیږدوي. ولسمشر همداراز والیانو او د ولایتي شورا غړو ته وویل چې د هر 15 ورځو په ترڅ کې ناستې ترسره کړي. د هیواد لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې د ولایتي شورا اداري هیئت د ټاکنو ښه ترسروي په موخه به یو داسې فرصت جوړ کړي ترڅو د سیمه ییزې ادارې، ولایتي شورا او څارنوالۍ ترمنځ همغږي رامنځته شي. په دغه ویډیو کنفرانس کې یو شمېر نورو مسؤلینو هم د ولایتي شورا اداري هیئت ټاکنو په اړه مشورې او نظرونه شریک کړل.